محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ شروع ده. الله رب العزت داغي اغا انتہائی د تابعداري صفت فرمائی چې انتہائی ټول پیغمبران د الله کلک تابعدارو. هر یو پیغمبر علیہ السلام کی بیا یو صفت اغا الله پاک د نورو نه په فرق پیدا کړو. نو د ابراهیم علیہ السلام د انتها درجه د تابعداري صفت الله ذکر کوي. انتهائی نرم خویا، نرم مزاج. نن درس کې دا خبره ذکر کوي چې د کعبه شریفه فضیلت ذکر کوي او بیا د مقام ابراهیم فضیلت ذکر کوي او د جناب ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام ذمہ داری ذکر کوي او بیا د ابراهیم علیہ السلام هغه دعاګانې ذکر کوي کوم چې هغې د حرم د پاره او د اهل د حرم د پاره چې کوم دی هغه دعاګانې کړي. وی ابراهیم علیہ السلام ته چې الله پاک د خانه کعبه د تعمیر حکم وکړ نو دغه ټیم کې ابراهیم علیہ السلام په شام کې و. نو د شام نه تشریف راوړ مکه شریفه ته راغی. دغه ټیم کې اسماعیل علیہ السلام خطا کړو ځوانو او دا غشي به جوړول. غشي ویا کې دا یعنی د اسلحه کارې کو. دا ټیم دا وسله وا. ابراهیم اسماعیل علیہ السلام چونو دی د ښکارم ډېر سخت شوقي و، د ښکار شوقي و ډېر او ډېر زبردست غشي به تیارول. وی دغه ټیم چې ابراهیم علیہ السلام راو رسید نو دی د یو ونې لاندې ناستو او غشي جوړول. والد محترم چې ولید نو بس فوراً پاسید، ډېر زیات خوشحاله شو، یو بل سره ملاقات شو. بیا ورته جناب ابراهیم علیہ السلام وی چې دغه سه ما یو مقصد راوړی دی او هغه مقصد دا دی چې الله ما ته حکم کړی دی چې بیت الله شریف جوړ کا، زما کور جوړ کا. نو هغه ته وی بابا په سر سترګو باندې چې څنګه ستاسو حکمي نو زه به بالکل چې کوم دی نو هغې ته تیار یم. نو دې کې د هغې هغه صفت ذکر کوي د ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د طرف نه د بیت الله شریف د آبادی ذکر کوي او بیا مقام ابراهیم صفت د هغې فضیلت ذکر کوي وغیرہ. نو نور وضاحت بیا ترجمه کې را روان دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
یاد کا هغه وخت چې وګرځو منګه جوړ کو منګه البیت بیت الله شریف مثابة للناس بار بار دراتلو زید پارا د خلکو یعنی بیت الله شریف داسې زید چې د دین نه د چا زړه مړیږي او نه پې د چا صبر کیږي چې بس زر عالم بس بیا اب ډېر چته کم نصیبه او بدقسمت انسان بی چې هغه به دې طرف ته رغبت نه پیدا کیږي ورنه چې مسلمانی نو الله رب العزت ته زمونږ د ټولو اسباب بار بار تیار کی بار بار تیار کی دا خو لوی د سعادت خبره ده چې سړی په خپل جون باندې د نبی علیہ السلام سلام وکړه بیت الله شریف کې طوافونه وکړه دا لوی خبره ده نو مثابه هغه ځای ته وایي چې بار بار ولا خلق ورځي بار بار خلق ورځي نو مثابة للناس بار بار د تلو ځای للناس د خلقو د پاره و امن او زید امن زید امن نو الله پاک ورته داسې یو امن ورکه چې انسانان څه کوي چې زناورم په هغه ځای کې ځان محفوظ محسوسوي د نبی علیہ السلام د راتلو د بعثت نه مخکې د کافرانو دا حالو چې د سر دشمن به ولا مخې له ورغې د پلار قاتل به ورله مخې له ورغې د رور قاتل به ولا مخې له ورغې د تر قاتل به ولا مخې له ورغې نو وی دوانو به سر ښکته کړه په حرم شریف کې دوانو به چې کوم دی سرونه ښکته کړه دومره چې کوم دی الله پاک دې ته د امن یو مقام ورکړه حالانکه هغه د عرب خو اوسم هغې کې هغه مزاج دی ډېر سخت قوم دی او ډېر سخت قوم دی عرب دا خو جدا خبره ده چې حالات داسې سیاسي وغیره خو د هغې د افغانستان کې چې کله د عرب جنګېدله یقینو که هغه حالات به د خلکو بیانول که نه چې داسې دي لکه بلکل په غر باندې ورتلل بلکل رستوالی خو په هغې کې ونه چې ګنې رستوالی ډېر الله پاک ډېر دغه قوم پیدا کړی دی سخت قوم پیدا کړی نو الله فرمایي چې دغه ته ما تاسو سره بل دا احسان وکړو چې هغه ځای مې ځای د امن وګرځوه او په هغې کې به چې دی نو مسله دا ده چې زناور ته به هم څه نه وی د احرام په حالت کې که د څه شی مړ که د هغې به کفاره ورکوي زناور ته به هم څه نه وی د حیات الحیوان غالبا دا خبره ذکر کړې ده د عربی یو غټ کتاب ده چې پخوا خو لکه د حرم خو اوس چې کوم حال دی دا خو د لږې مودې نه دی پخوا خو دا داسې شاړې غونته علاقې وې ټولې شاړې علاقې وې ځنګلونه دغه څاروونه نو زناورو دغه ټول پکې دغسې اوړېده نو هغه یو واقعه ذکر کړې ده چې دغسې یو کس په حرم کې حدود د حرم کې یو اوسۍ ونیوله او هغه د دې ښکرو نه ونیوله او بس هغه اوسۍ ته ځان نشو خلاصولی او بس هغې ډېر زور کو خو ده پرېښوده نه آخر دا چې هغه اوسۍ ډېره تنګه شوه هغې میتیاز یې مو کړی او دسمات یې مو کړی ډېر زحمت د لاس او ده بیا پرېښوده دا چا چې دا واقعه لیکلې ده هغه وایي دا زما د سترګو خبره ده زه په دغه موقع ولاړم وي دغه سړی ولاړ او په دې کې وي یو مار راغی او د دې سړي نه تاو شو او وی د داسې لوی ټوپونه شروع کړه خو وی مار چېرته د ده نه ته او وی دومره زور یې ورکړه چې واړه بول او لوی بول ټول ترې لاړ په هغه ځای کې نی بس بیا یې پرېښوده ما وی چې بس خدای پاک اړو بیخي چې کوم دی ورته اړو صبر ونه کړو نو د دې وجې نه د حرم که تاسو خیال کړي موږ داسې واړو واقعات د لوی مشرانو ته پاخه یاد دي چې په 1980 کې غالبا حرم شریف باندې ایران او کچا حمله کړې وه نو هغه ایران پې کړې وه نو هغه د پاکستانی فوج بیا لاړه الحمدلله دغه یو سعادت الله پاک زمونږ د پاکستان نه غشتو دي فوراً کمانډوز ولیږله نو وي هلته چې کوم هغه ټایم کې دي سره یا ضیا صاحب یا ورسره بل جرنیلو چې کوم مشر وي هغه وی چې موږ کاروایي نه کوو نه مشرف نه مخکې دور مشرف نو د ضیا صاحب دور ښه اپریشن نگراني هغه کوله صدر چې کوم دی هغه دغه ضیا صاحب که نه د ضیا ښه دی میجرو وي دي ورته وی چې موږ کاروایي نه کوو
دالته کسان وغي بیا مونږ ته واقعات ذکر کو ولی وی چې دا خو حرام دی کو خدای پاک د طرفه په مونږ باندې عذاب راشي نو بیا ولوی دا غزي علما اجازه ورک چې بالکل تاسو چې کم دې کوم کاروایی کوي تاسو ته اجازه ده. بهرحال نو الله پاک فرمایي چې ګوره بل مې دا احسان تاسو سره کو چې حرام مې در لزیاد امن وګرځو واتخذوا او نسیا تاسو من مقام ابراهیم مصلا مقام ابراهیم زید منزو مقام ابراهیم هاغه زید چې دې کې هغه ګټم اوسم پرته ده چې دا گویا کې ابراهیم علیه السلام به ته د قوازې کار اغشته په دې باندې بودرېدو پس چې ښکته کېده باره کېده چې کوم ځای به ضرورت و هغه ځای به تعمیر کوه. وی ابراهیم علیه السلام چې طواف وکړو چې کله بیت الله شریف جوړ کړ طواف یې وکړو نو وی دلته 2 رکعاته نفل شکرې وکړ ابراهیم علیه السلام او داسې وکړو چې مقام ابراهیم او خانه کعبه دواړو مخې ته وه نو گویا کې هغه نفل الله پاک ته دومره خوښ شو چې هغې خلکو باندې لازم کړه چې تاسو طواف وکړئ نو 2 رکعاته نفل به د شکرې کوئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په 3 خبرو کې ډېرې خبرې دي خو دې ځای کې دې حدیث کې 3 راغلي دي چې په 3 خبرو کې زما رب چې کوم دی ما سره موافقت کړی دی. حضرت عمر صاحب ډېر زیات چې کوم دی په دې باندې خوشحاله چې په 3 خبرو کې زما رب ما سره موافقت کړی دی. یو دا چې ما عرض وکړو چې یاره که دا مقام ابراهیم چې کوم دی ځای د منځ جوړ شي د پاره د بهتروالي نو دا به ډېره بهتره خبره وي چې یاره دې مقام ابراهیم کې بس د دې ډېر لوی فضیلت دی چې مونږ ته هم دا حکم راشي چې بس دلته منځ کوئ. نی په دغه وخت الله تعالی چې کوم دی دا آیاتونه نازل کړل چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. د حضرت عمر صاحب مقام دومره اوچت دی ځکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي کنه که زمانه پس پیغمبري آزاد بن عمر به پیغمبر الله پاک ورته لوی وی د خلافت دا مسله ډیره زیاته نازک او ډیره اهمه ده. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کېده نو مرګور ورته وی ټول ورته مشران راغون شو چې صاحب د خلافت باره کې تاسو سو فرمایي نو اغي د حضرت عمر صاحب نوم پیش کړ نو بعضو مرګور ورته وی چې صاحب دا خو ډېر زیات جلالی طبیعت دی دی به څنګه حکومت وکړي وی هغې ورته ووی چې دی د طبیعت تیز دی خو دا دی ما نرم ویني دا دی ما نرم ویني چې زه نرم یم نو ځکه دی تیز دی چې د ده په خپله سر شي نو دی به داسې نی بیا که خیري او هغه بیا دنیا ته الله ښکاره کړه چې بغیر د هغې نه دا چا کولی نه شو ځکه چې د حضرت عمر صاحب په دور خلافت کې تمام د دنیا کافران چې کوم دی روچت شو تمامی دنیا کافران او هغې ټولو یو معاهده وکړه چې بس یو فیصله کن جنگ چې کوم دی گویا کې یو جنگ عظیم اراده وکړه ټولو چې بس دا مسلمان به ختمو دا خو زمونږ هر څه ختمیږي نو د دغې دپاره بغیر د حضرت عمر صاحب نه دا بل چا کولی نه شو. الله پاک هغې ته چې کوم دی یو نو وی الله پاک فوراً آیات نازل کړه. دویم دا چې د پردې په باره کې باضابطه حکم لا نور راغل نبی علیہ السلام خو د الله د حکم پابند د ځانه خو هغې فیصلې نه شوې کولی نو یو ځل نبی علیہ السلام ته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قسم خلق راځي یره دا ازواج مطهرات چې دي چې دا مکمل په پرده کې نو خو به هغې به داسې کله کله بعضې زنانه به منزل راتلې د نبی علیہ السلام بیبیانې منزله به راتلې جومات ته اجازت وله او داسې بعض وخت کې اوړېدل لکه بالکل پردې حکم نو نو چې یاره د ازواج مطهرات چې کوم دي زما مزاج دا نه مني چې په دې ازواج مطهراتو باندې د خلکو نظر لګي. دا حضرت عمر صاحب دا خبره وکړه چې دا زما دا یو خو غیرتي انسانو نو دا به ډېر بهتر وي په دغه وخت کې الله پاک چې کوم دی د پردې آیاتونه را نازل کړه په دغه وخت کې را نازل کړه. درېمه خبره ده چې یو موقع کې نبی علیہ السلام د خپلو بیبیانو نه پس خبره خفه شوې خواهی که د بیبیانو ګناه نه وه خو دا هسې امت ته یو تعلیم به هر حال نو هغه بعضې داسې څه مطالبات هغې کړو جایز خو الله پاک هغه خبرې م خوښې نه شوې چې تاسو به مطالبات د دنیا نه کوئ
بس چې زما محبوب علیه السلام څه کوي هغه به ټیکي، ستاسو په خبرو به د بوج را نشي. حضرت عمر صاحب ته پته ولګېده، نو فورا لاړو د نبی علیه السلام ماته د حضرت عمر صاحب لور واده وه. حضرت عمر صاحب د نبی علیه السلام سخر لاړو او یغه خپل لور ته داسې غصه شو، بلکې حدیث کې راځي چې گزارونه هم ته ویسته، گزارونه ته ویسته چې تاسو نبی علیه السلام ته دا څه خبرې کړې دي چې د هغې په تبت باندې بوج راغی. او د دې په غصې سره د دې په چې لور ته یې غصه وکړه، هغه نورو بیبیانو باندې هم ډېر لوی روب راغی او بالکل ډېر سخت چې کوم دی نو دغه پرې راغی، غصه شو. وی په دغه وخت کې چې کوم دی دا آیاتونه نازل شو چې عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. که نبی علیہ السلام تو والسلام ای بیبیانو تاسو ته طلاق درکړي نو هیڅ خبره نه ده، د هغه پروردګار به ستاسو نه بهترین بیبیانې هغه ته ورکړي. د حضرت عمر صاحب نو محدثین دې ته موافقات عمر وایي، موافقات عمر. تقریبا محدثین فرمایي چې شپږ مقامات داسې دي چې الله پاک د حضرت عمر صاحب د رائے موافق وحی را لېږلی ده. شپږ مقامات وي تقریبا داسې. دا شرافت او دا مقام صرف حضرت عمر صاحب ته الله پاک ورکړ چې دومره ځکه چې ډېر ناشنا ذهن او ناشنا تیز ذهن الله پاک دې ته چې کوم دی نو ورکړی. جی واتخذوا ونیسئ تاسو من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم مصلی زیده منز واحدنا او حکم کړو منګه، یعنی معاهده کړو منګه مراد دلته حکم دی، او حکم کړو منګه الی ابراهیم، ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته ان د دې خبره طهرا چې تاسو دواړه پاک کې بیت یا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجده کوونکو. عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای دا زمون په اکابرینو کې ډېر مرد میدان او مرد مجاهد تیر شوی دی، ډېر لوی قربانې او لوی تکالیف چې کوم د دین اسلام د پاره برداشت کړي، خو ډېر ناشنا انسان تیر شوی دی. عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمای چې یو ظاهری پاکی ده یو باطینی پاکی ده. نو د ظاهری او باطینی پاکیزګۍ سره چې کوم دی د ملت صفائی اغم ضروری ده، د ملت صفائی، د قوم صفائی. څه مراد ده؟ ویني زمونږه معاشره صفائی، زمونږ معاشره او زمونږ ملت کې وی کفر شرک او د بدعات ګندګۍ خوري شوي دي، وی دا بم ختمول غواړي. وی आवाज دانه چې انسان د جامع پاکي کې وی دي کې د ټولو خبرو ته اشاره ده چې ان طهر بیت، د ټولو خبرو ته چې خپل معاشره بم پاکه او زما جمعات پاکول مراد دا ده چې خپل معاشره بم د ګن نه پاکه د بيدینه نه به پاکه. نو وی انفرادي طهارت سره سره اجتماعي طهارت هم ضرورت ده. دانه چې انسان بصره خپل ځان د ګنا نه ساتي او نور خلق خپل کار کوي، نه 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 د نور خلق بم غم کې او د ځان بم غم کې. صفائی او پاک دامنی په زمن کې د ټولو نه مخکې چې کم دی د ظاهری پاک دامنه په اعتبار سره وی ابراهیم علیہ السلام په دنیا کې د ټولو نه مخکې پرتوک کمیس چې کم دی تقریبا دا اغي اچولیو ابراهیم علیہ السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې دا پرتوک ولید چې ویلید وی ډیر زیاتې خوښ کو او وی فورا ځان لواغشت. دغه ټیم بل د غیر رواج نو په عربو کې، نو وی ډیر زیاتې خوښ کو فورا ځان لواغشت. خداغین علاوه په منبر باندې د ټولو نه مخکې خطبه ابراهیم علیہ السلام ورکړه. دا ائمه کرام په منبر باندې ودرېږي خطبه ورکړي، دام سنت ابراهیمی دي، شروع اغوی کړی ده. د ملمنو د پاره چې کم دی وی اغیبا پیو کې ډوډۍ ما تکړه او دا به په ملمنو خوړله، خواږه به پکې واچول، غوړي به پکې واچول، دا به چې کم دی په ملمنو باندې خوړله. نو دا گویا کې ملمستیا ملمنو له ورکول دام سنت ابراهیمی دي. باضابطه شروع او باضابطه طریقې سره د ملمه قدر عزت د ابراهیم علیه السلام نه ابتدا شوی ده. معانکه چې کم دی دا غاړه وتل لاس ملاولو ته مصافحه وي
او غاړه وتلو ته چې کوم دی معانقه وایي وی دام د ابراهیم علیه السلام نه دی ابتدا شوې ده. او دې سره یو عجیبه غونته خبره ذکر کړې ده د تفسیر معالم العرفان، یو عجیبه خبره ذکر کړې ده. یو علاقه کې یو سفر باندې د ابراهیم علیه السلام یو بوډا بزرگ سره ملاقات شو، ډېر نیک سړی صالح انسانو او په یو غر کې لګیا و د الله عبادت یې کوه او ډېر عاجزۍ سره د الله ذکر کوه. ابراهیم علیه السلام نه ډېر خوند ورکه، ډېر د په نظر ښکلې ولګېده. وی دی ورنږدې شو، هغه سره خبرې اترې شروع کړه. نو ابراهیم علیه السلام دغه بزرګ نه تپوس وکړو چې د ټولو نه خوفناکه ورځ کومه یوه ده، د ټولو نه خوفناکه ورځ کومه یوه ده؟ هغه ورته وویل د ټولو نه خوفناکه ورځ هغه ده چې الله تعالی په خپله د عدالت په کرسۍ باندې کینی، یعنی الله تعالی په خپله فیصلې شروع کی، دغه ورځ ډیره خطرناکه ده. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ما ته دعا وکړې. ابراهیم علیه السلام هغه بزرګ ته وویل چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی مونږ دواړه د دغه خطراتو نه محفوظ وساتي. نو هغه بوډا سړي ورته وویل چې زه خو تا راته دعا وویل، خو ما یو دعا شروع کړې ده او د هغې دعا 3 کاله وشو چې زه یې کومه، خو لا زه د هغې د قبولیت په پته نیم پوه شوې. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې څه دعا ده؟ الله اکبر کبیره. ابراهیم هغه بزرګ ورته وویل صاحب چې زه دا دعا کوم چې ربه زما ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره وکړه. الله دې زمونږ د خپل محبوب علیه السلام سره د ابراهیم علیه السلام سره ملاقاتونه وکړي. الله دې زمونږ هم وکړي. دا شوق غواړي، دا محبت غواړي. بعضې خلک د نیکانو خلکو ملاقات شوقیانی، هغې ورپسې په وطنونو ګرځي او داسې وخت به راشي چې قحط الرجال بشي، نیکان خلک به نه میلاویږي. نو چې څوک ډېر شوقیان نو هغوی به ورپسې ګرځي چې یاره پلانې علاقه کې یو بزرګ دی، پلانې وطن کې یو بزرګ دی، ځای چې ملاقات یې وکړي یو نیک سړی دی. وی دا به د قیامت د نږدېکت علامات دي. نو هغه ورته وویل چې زه خو دغه خو اوسه پورې زما دعا نه ده قبوله شوې. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ای مشره مبارک مبارک شه، ستا دعا الله قبوله کړه. پاسه او ما سره معانقه وکړه، راغاړه وځه. پاسه ما معانقه وکړه، ما سره راغاړه وځه. نو هغه بوډا بزرګ چې دی ډېر زیات خوشحاله شو، د الله یې ډېره شکریه ادا کړه. نو دا مصنف اخره کې دعا کړې ده چې الله تعالی دې مونږ ته هم د ابراهیم علیه السلام او د نبی علیه السلام زیارت بار بار را نصیبه وګرځوي. نو د معانقې دا طریقه گویا کې دا سنت ابراهیمي دي، د هغه وخت نه چې کوم دی نو شروع شوې ده. اسی یو خبره درته کومه چې د نیکو اعمالو برکات دومره ډېر دي چې ګوره دا دی چې هغه په اخلاص سره عبادت کو، الله پاک ورته جلیل القدر پیغمبر خواله راوست. یا د مور او پلار خدمت دا ډېر لوی نعمت دی چې هغه د موسی علیه السلام په زمانه کې چې موسی علیه السلام الله نه سوال وکړ چې خدای اسې مې دې ته یو خبر راغلی ده چې په جنت کې به ما سره ګاونډي څوک وي چې پلانې قصاب. نو موسی علیه السلام بس خاموش، بس ټیک ده د الله ویره دغه قصاب څه پته راته یا الله ما ته وښایه چې ووینم. نو موسی علیه السلام ډېر په کړاو په تکلیف هغه ځای په هغې کې یو ضعیفه زنانه ناسته وه او لاندې ورته بلا شي مالوچه چولو، هغه مالوچو کې نه هغې سملولې وه، هغې کېنوله، هغې له لاس او خولو ووینځله او شروع یې جوړه کړه، هغې کې ډوډۍ ماته کړه، هغې په مزه هغې له ورکول هغې مړه کړه، بیا اوبه وڅکلې، لاس یې ولې ووینځه. نو هغې وي داسې شونډې ورپولې خو دې پې پوه نه شو چې دې نو ابراهیم موسی علیه السلام مته ووایي چې دا ابی څوک ده؟ وی مېلمه دا مې مور ده. الله دې مونږ ته هم دغسې د مور پلار د خدمت توفیق راکړي. وی دې څو وی دا خو صاحب ډېر کمزور شوه، خو وی کله چې دا تکړه وه او ما به یې خدمت وکړو نو ما ته به یې ووایي چې بچیه خدای دې د موسی علیه السلام ګاونډی که په جنت کې، دا به راته دې مور دعا کوله. نو موسی علیه السلام مته وی چې مبارک شه.
ز موسی یم. نو ګوره د مور پلار خدمت بونه لوی شی دی ښه، چې جلیل القدر پیغمبر هغه ورله خواله ورله بوته، کور ته ورله بوته. الله دې دا ټول سعادتونه زموږ خو مادي دوره دی، نو دغه روحانیات ختم شو. بس هر سړی باندې بس هر سړی ذهن کې دا خبره ده چې یاره ما سره ډېرې پیسې، خشته موټرې، خشته بنګلې، جامې، پیزارې، بوټانې، جرابې و هر څه مزېدار مواد، دا د کامیابۍ خبرې دي. ښکلی دوکان، ښکلی کاروبار، دغه هغه روحانیات ختم شو. ها او للطائفین د پاره د طواف کوونکو، یعنی د طواف د نیت نه طواف په نیت چې وي کوم سړی د کور نه روان شو، وی دی داسې شو چې د رحمت په دریاب کې دی روان شو. او هر کله چې دی مطاف ته کوز شي نو وی داسې شو چې د رحمت په دریاب کې دغو په ولګوله. او چې دی هر کله طواف شروع کی نو وی د هر قدم په اوچتولو باندې دته الله پاک 500 نیکه په عمل نامه کې لیکي، او د هر قدم په کې خودو باندې ورته 500 ګناهونه الله معاف کوي. او هر کله چې دی د طواف نه فارغ شي نو فرشتي ورته وی چې اے د الله بنده ستا مخکنی گناهونه ټول میټاو شو، ټول وینځل شو، لیکن آینده د پاره ډیر احتیاط کوه، آینده ډیر احتیاط کوه. وإذ قال ابراهیم، یاد کوه چې فرمایل ابراهیم علیه السلام رب ای رب زما اجعل اگرزوا هذا بلدا آمنا، دا خاریه زید امن، دا خاریه. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ ابتلى ابراهیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آیات کا وقت جوڑ کو منگا بیت اللہ شریف مصابتاً بار بار دورتلو زی للناس دا پارا دا خلقو و امنا او زید امن. واتخذوا اویل منگا چونی سیتاسو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم مصلا زید منز. واحدنا حکم کو منگا الى ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا، اند دی خبر طهرا چتا سدوان پاک و ساتے بیت یا کور زمان لطائفین دا پارا دا طواف کون کو، والعاکفین دا اعتکاف کون کو، والرکع السجود دا پارا دا رکوع او دا سجدی کون کو. نو دین دا خبر ماجی حشوه چی دا جماعت صفائی دا دی گویر دیر لوی اجر دی، دیر لوی. ما یو روایت میں اوری دلیو خو پخپل میں لیدل ندی چې حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ په خپل جماعت جارو کو، جماعت به په خپل جارو کو. نی باج وخت کې به کم دی چې دا چې څوک بنو نو کمیس به وېست، نو چا ولې د چا ورته وې سر دا کمیس دی ولې وېست، وی چې دا دوله را باندې بالکل په بدن پریوزي، چې دا دوله مې په بدن باندې پریوزي. نو دا لوی خبره ده، د جماعت خدمت، د جماعت صفائی دا لوی خبره ده. الله دې عمل توفیق. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل کله کله ټیم لګ ډیر شي خو منګم بس بیا. اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر امة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بیمارانو ته دعا وکړه چې الله ټول بیمارانو ته د نیک عمل لپاره صحت ورکړي. صلی الله علیه وسلم. جزاک الله، خدای پاکم خوشاله کړي.